تاسو هر څومره خفګان وي خفه وئ که دا خفګان تاسو په خوشحالۍ باندې د دې ویډیو سره بدل نشو نو ماته لاندې کمنټس کې ووایئ چې تا ماته دا څنګه ویډیو راوړې ده. الو आवाज درځي لالا دا یو څو خبرې مې ته ریکارډ کولې او مخامخ مې راته نشو ویلې ما د کیل نه راته چا ټلیفون کړی او استا مشرور چې دین او هغه اوس ډوب پتیلو باندې دا وخت خپل غوړکلی په منځ سونډې اړولې او سپین دنګ دنګ ډانکارلس بوټانی په خپوکلی او په ټول کلی کې د پنځو په سرونو ګرځي کته یو برز یو خلکو ته چې مونږ مالدار شو یو نو مې لالا دا پیسې خو دلته ډیر زیات په سخت او په تکلیفونو غټم زه سپړنم خو نه غټم مال خو ځان دلته د کارونو کو نه وشته ولا ته دغلته په وختو باندې لګی تا چرته زلیدل ما چرته په وختو باندې سر غوړکل مونږ په ټول عمر د غسپیره ګرځي دوه ته چې په دې وختو باندې کم تیل لګې کنه دا تیل نه دینو په خدای یقینو دا زما د وجود غوخي دی غوخي او دا کم ډانکارلس بوټان چې په بوکې کنده وته د بوټان ښکاری ماته په خدای یقین زما د وجود اډو کې ماته ښکاری دا لو پرې مکو کنه لالا دا شوی نه مکو په خدای یقین ډیر په سخت او دا لو پرې بتندر ولا خبر چې میته زما په پیسو باندې خبر جوړه موټر سایکل ما غسته ده موږ د وسه پورچته په گاډو کې ګرځیدل یو موږ له په خدای یقین ک پیاده ګرځیدو کو نشله والله دغه چې په بازار تم تلو په دې پټو کې بدیل لارو کو سوګو پیاده روانو سوق بر لمخ لاره غوي سکه موږ دې سخ پی آزادو هغه ته په ویلې نشو چې یاره کرای بچت کو پیاده زو نو موږ به موږ دې سخ پی آزادو ته به موږ دې ډبل بیډ نه راپاسې دي چې موږ پی آزادو زم په کور کې دغه یو چانګن کټ او ته معلوم دی باغ کې غوچې کې نه په خدای یقین ک کو نه بدی ازمه کې سره لګي یاره لاله نور په زور خرچي مغه خو زم دې سکارو ک کنه ته یو چانګن کټ چرته وسی زله او یا کنه دغه مسې زوره چې زره لمتا وسره پکې سي زما او ته په خدای یقین ک زوغر کلمه د زو پاسانه غټم چې راغله زما د تدریک کالو شو روز چې توټل تنه تل سی پرون په زور باندې یو مرګری بوت موري ماته راځي سشیر باندې خور موټل دنه د سشیر او سور ما خو نه پیجندو دې چرګ پټیو په کې او دې د دغه پکوړو غوړی